چیرته ته پوه شې چې سبا ته مړ کېږې ستا به د نن ورځې کارونه څه وي؟ السلام علیکم ورحمت الله. د قمر دعوتي او تحقیقاتي انسټیټیوټ قدرمنو لیدونکو، موږ د افغانستان په افسانوي تاریخي او ښکلي ولایت نورستان کې یو. دلته له دعوتګرانو او مشرانو ملګرو سره په علمي او سیاحتي سفر باندې راغلي یو. هغلته کوم چې تاسو ګورئ هلته ټول ملګري شتون لري. زه ورځم له هغوی څخه یوه داسې پوښتنه کومه چې هم جالبه وي او هم پیغام ولري. راځئ له ما سره. سختې پوښتنې خو نه دي. سختې خو نه دي. زه به مرګ درته زه ولګوم، که نه ته خو زما ځانګړی مېلمه یې اوس. صحیح شو؟ ښه اخي زما پوښتنه دا ده، خدای مه کړی که چېرته ته پوه شې چې سبا ته مړ کېږې، ستا به د نن ورځې کارونه څه شی وي؟ جالبه پوښتنه ده. اصلا مسلمان باید همیشه لپاره دې ته تیار وي چې شاید سکند وروسته خبره ختمه ده، که نه ځکه مرګ داسې یو حقیقت دی چې وخت معلوم نه دی. حکمت هم په همدې کې ده، الله تعالی حکمت په همدې کې دی چې انسان باید همیشه ریډي وي. لکه څنګه موږ تاسو چې امتحان لپاره ځان تیارو، فرض که یو ساعت وروسته مو امتحان دی، څومره کارونه مو چې څومره درسونه مو چې مخکې ویلي، بیا هم کوشش کوو یو ریویو پرې کوو، یو تکرار بیا هم زر زر راځو، مهمه عنوانونه ګورو. نو پکار خدا ده چې زه باید له اوله ځان دې ته تیار کړم، ځکه زما د مرګ هېڅ معلومات نشته دی چې بس د رب حکم شو، ملک الموت ډایرکټ حاضر دی او خبره ختمه ده. نو زما به تر ټولو مهمه خبره دا چې کوم دینونه را باندې دي، کوشش به دا وکړم چې هغه دینونه خلاص کړم، ځکه چې دین حقوق العبد او حقوق العباد دی. حقوق العبد چې دی هغه مشکله ده، که نه؟ کوشش به مې دا وي. دویم قدم کې به مې دا وي چې زه بیا هم زموږ د رب توبې دروازې خلاصې دي، حتی چې تر څو پورې مرګ تر دې حده زموږ او ستاسو روح راورسېږي، رب وایي زما د توبې دروازې خلاصې دي. کوشش به مې دا وي چې فقط دومره وخت زه پیدا کړم چې پوهېږم دا وخت کې زما روح رب ته رب ځان ته غواړي، نو زه به یو سجده خدای ته لګوم، څومره مناجات مې چې دي په هغه سجده کې به خپل رب ته وایم. ډېر ښه، ډېره مننه اخي، سلامت. لومړی خو بیا د اخي دا ووایم چې خدای تا ته اوږد عمر درکړي، خدای دې په تا هېڅ نه کوي، ځکه ستا د لاسه ډېر لوی خیر ذریعه یاستئ. الله فضل دی ورور. شکر دی. پوښتنه مې دا ده، خدای مه کړه که چېرته ته پوه شې چې سبا ته مړ کېږې، ستا به د نن ورځې کارونه څه وي؟ جزاک الله خیره ریحان ورور، دا مخکې مې وویل دا پوښتنه ما خپل ځان نه کړې ده او زه یې همیشه کوم. خصوصا یو وخت دا پوښتنه ما کوم خپل د لاس عملیات کوو چې کله ته عملیات کې انستیجه دننه شي نو په خونه د قرار بیهوشه کېږي تر هغه پورې. زه چې دې پورې بیهوشه شوم، ما ویل چې فکر کوم دا زما د مرګ حالت دی، زه چا نه زر بخښنه وغواړم، د چا حق زر بیرته ورکړم، چې کوم عبادت وکړم، ولې د شپې ناراستي ونه کړم پاڅېږم، ولې د یو خیر کار کې منډه ونه کړم. یعنې اوس فی الحال زما په لاس کې چې دي اسم نه او همدا دلیل دی چې کله موږ وفات کېږو بیا به رب ته موږ عذر کوو چې یالله یو ځل ما بیا ولېږه، یو ځل مې ولېږه، خو لیکن چانس به نه وي. هر ورځ زموږ آخري ورځ ده. یو شی چې ټولو نه مطمئن دی هغه مرګ دی، لیکن همدغه شی موږ ټول نه شاته غورځولی دی. د پوښتنې جواب چې زه ورکړم چې دا پوښتنه همیشه خپل ځان نه کوم، زه به کوشش وکړم چې د انسانانو کوم حق ما باندې دی، د چا مې غیبت کړی، چا ته مې بد ویلي، چا په شا مې څه خبره کړې ده، د چا را سره مال دی، چا ته مې ضرر رسولی دی، څوک رانه ژوبل شوی دی، چې هر رقم مسله ده. یا بعضې وخت کې موږ بعض انسانان ته الله دغه همت ورکړی دی چې هغوی په خبرو کې هم تیز دي او په هغه کې هم تیز دي، یعنې څوک په خبرو کې ناکام کړی دی او خپل ځان یې پرې غالب کړی دی، یعنې کوم مذاکره مې ګټلې ده چې کوم ځای کې زه باید حق باندې نه یم، نو غوښتل مې دې خلکو نه بښنه غواړم، د خلکو حق بیرته ورکړم، ځکه چې الله سبحانه وتعالی هره ګناه بخي، فقط یو شرک نه بخي. سورة نساء 30 آیات. او دویم د انسان حق. انسان حق هغه شی دی چې هغه نه بخل کېږي، هغه به طبیعت ته وسپاري، خپله باید انسان کوي، هغه باید وسپاري او ستا نیک اعمال اخلي. یو څوک چې اصل کې غیبت کوي، یعنې څوک چې زه چا غیبت وکړم سړی باید ما توفه راولېږي، منه رانه کړي، ځکه زه بدل کې هغه ته چې ورکوم چې هغه د پیسو باندې اخیستل کېږي، نه په هېڅ قیمت نه لري. نو زه به اولین کار وکړم چې چاته مې ضرر رسولی که په هر ډول باندې وي هغوی نه بښنه غواړم. په همدې ویډیو کې خلکو نه بښنه غواړم که څوک هم ما مختلف تجارتونه کړي دي، معاملې مې کړي، که چا هم ما سره یو افغانۍ وي ورونه همدې ویډیو ادرس ته راشه
ما ته تماس ونیسه او زه به ستا پیسې بېرته درکړم. الحمدلله چې کوم معاملې ما سره ما ټول رسولي دي، که چاته مې څه بد رسولي یا په هر ډول باندې وي، زه ټول نه بخښنه غواړم. فقط د الله رضا دپاره ما وبخښه او الله به تا په آخرت کې وبخښي. جزاک الله خیر اخي. جزاک الله خیر. ډېره ښه پوښتنه وه. الله دې خوشحاله. جزاک الله. یو خو به له ټولو ګناهونو نه سړی توبه وباسي، ټولو ګناهونو نه به توبه وباسو. او دویم مهم کار هغه دا ده چې که چېرته د چا قرض راباندې وي که نه، نو که ورکولی شم هغه قرضونه باید زه ادا کړم، او که نه شم ورکولی هغه باید ولیکم او وصیت وکړم چې دا قرضونه خامخا تاسو خلکو ته ادا کړئ که نه. او بله مهمه خبره دا ده چې د الله جل جلاله باندې به زه ښه ګمان وکړم چې الله جل جلاله ما ته انشاءالله عفو کوي، مغفرت به راته کوي، بښنه به راته کوي او انشاءالله جنت ته به مې داخلوي. دا هغه مهم کارونه دي چې زه به ورته انشاءالله توجه کنم. یک سوال بسیار اگر بگویم که عظیم پرسیدی از قد دور نیست، مرگ. همانطور که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که از بین برنده لذت ها است و جدا کننده عزیزا است، یعنی به این معنا که از فرزند و از خویش و اقارب انسان جدا میشه، مال را که اندوخته است همش به ارث برده میشه بعد از مرگ انسان. ولی با این حال مرگ یک حقیقتی است که انسان نمیتونه که از اون فرار کنه. همانطور که الله متعال در قرآن میگه قل لن ينفعكم الفرار من الموت او القتل، بگو که فرار کردن از مرگ و از جنگ هیچ بر حال شما مفید واقع نمیشه. این کار نداره کس فرار کنه نه. و حتی سین بورکینستان میگه ولی کنتم فی بروج مشیده، اگرچه در برج های عظیم و بزرگ باشین، برجایی که مستحکم باشه، بازم شما نمیتونید از مرگ فرار کنید. با این حال اگر قرار باشه که ما فردا بمیرم و خدا نکنه زنده باشین، چی کار امروز میکنم؟ والا ما به نظر ما معاملاتی که از ما با انسان ها است کوشش میکنم کور تصفیه حساب کنم. بخاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که گرنگی مرگ، سنگینی مرگ احساس میکنه و مسجد تشریف میبرن و بعد عین موضوعی را که ما اشاره کردم، اگر کسی حقش بر ما باشه یا حقش امانتش گرفته باشم یا حقش تلف کرده باشم، میشه که در دنیا محاسبه کنیم. بخاطر که در آخرت باز با واسطه اعمال خیر انسان این محاسبه میشه. دیگه من مرور میکنم که امانت کسی یا کسی حرف زشت اگر گفته باشه، ما چند انسان باید در هر حال باید آماده مرگ باشه. نن ورځ کارونه زه به اول خدای چې چانه قرضدار یو دا باید ووایم، هغه څه چې د انسانانو دي، یعنی د خلکو حقوق په موږ باندې پاتې دي، چا سره هم زیاتی کړی، چا سره هم ظلم کړی، د چا حق هم خوړلی، د چا ځمکه هم غصبه کړې، یا مثلا چانه قرضدار یو دا باید ټول ووایو، ځکه دا بخښل کېږي نه. او هغه نور ګناهونه چې دي خو الله تعالی بخي مهربانه دی، نو د انسان حق باید زموږ سره پاتې نشي. نو زه به دا ټول وصیت کوم ټولو ته چې دغه نه قرضدار یم، دغه زیاتی دی، چا نه بخښنه دغه به وغواړو انشاءالله. ډېره مننه. خیر اوسئ. د ویډیو کې هم بخښنه نه غواړي چانه؟ چاته د ازار خدای مه کړه رسېدلی. والا زما دا نږدې ملګرو ته ډېر ازار رسېدلی، دې نه به بخښنه وغواړو. ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو ولیدل، موږ له دعوتګرانو او مشرانو ملګرو څخه دا وپوښتل چې که چېرته ته سبا ته پوه شې مړ کېږې، ستا به د نن ورځې کارونه څه وي. زموږ یوازینی هدف او پیغام دا دی چې موږ او تاسو باید هره ورځ د ځان لپاره وروستی ورځ وګڼو او هغه کارونه ترسره کړو چې د الله تعالی پر وړاندې مسؤل نه اوسېږو. تاسو به د دعوتګرانو ځوابونه هم اورېدلي وي. ډېره مننه.